السلام علیکم ورحمۃ الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو موږ تاسو به ان شاء الله په دې سلسله کې د مایکروسافټ ایکسل پروګرام زده کړه ترسره کوو. موږ تاسو په دې سلسله کې د مایکروسافټ ایکسل 2021 پروګرام درسونه ولرو. ان شاء الله کوشش وکړو چې تاسو ته یو ویډیو مسلسل ډول سره جوړ کړو او تر تاسو پورې در ورسوو. نو ایکسل پروګرام لومړی پیژنو. ایکسل پروګرام څه دی؟ د ایکسلنټ څخه اخیستل شوی دی چې د مالي محاسباتو، عوایدو، لګښتونو او داسې نورو جدولونو لپاره ترسره کیږي. یعنې کوم ریاضیکي محاسبات چې موږ لرو، موږ تاسو غواړو کوم ریاضیکي محاسبات ترسره کړو، نو موږ او تاسو یې په ایکسل پروګرام کې ترسره کولی شو. ایکسل پروګرام د خلاصېدو لپاره موږ تاسو راځو ته په سرچ کې ایکسل ورته ولیکو. کله چې په سرچ کې ولیکئ، موږ تاسو ته عادي 1 2 پروسې ته ولیکئ، تاسو خپله راځي نور ایکسل پروګرام چې راخلاص شو، نو ایکسل پروګرام کې موږ ځینې د برخو نومونه لرو او ځینې نور معلومات یې لرو. په ورډ پروګرام کې موږ او تاسې پیج او ډاکومنټ درلودو، خو دلته هماغسې نه دی. دلته بیا شیټ او ورک بوک لرو. د هر ځای خانې چې اوس دلته تاسو وینئ، ما 2 ځایه کې یا 3 ځایه یا هر څو ځای چې شوې، دې ته شیټ وایي. او دا شیټونه چې دا مجموعه یې کومه ده، دې مجموعې ته یې بیا ورک بوک وایي. په شیټ کې موږ تاسو ډېرې خانې لرو. تاسو به کنټرول بټن ونیسئ او دغه ډاون اره یا دا لاندې څلورو بټنو کې دا لاندې بټن دا به ورباندې ووهئ، تر څو پورې تاسو ته معلوم شي چې دې طرف ته تاسې تر څو پورې خانې لرئ. همداسې که غواړئ چې بغل طرف ته خانې معلومې کړئ، نو بیا هماغه ونیسئ او رایټ اره ووهئ ورباندې، تر څو پورې هماغه خواته بیا تاسو ته معلومه شي تر څو پورې دلته څو خانې موجودې دي. نو موږ تاسو کولی شو په دې طریقه خانې وګورو. همداسې د برخو نومونه یې لکه د ورډ په ډول دا کنټرول بټنز دي او دا ټایټل بار دی، دلته کویک اکسس دی، خو دغه ځینې شیان بیا جلا دي. دا نیم بوکس یا ادرس بار ورته ویل کېږي، دې ته فارموله بار ویل کېږي، او دا لوړ چې تاسو 1 2 3 وینئ، دې ته کالم هیډینګ ویل کېږي، کالمونه ورباندې پېژندل کېږي. او دا چپ طرف ته چې تاسو وینئ، دې ته بیا را هیډینګ ویل کېږي، راګانې ورباندې پېژندل کېږي. نور کوم خاص معلومات نشته کې، ټول معلومات یې هماغه د ورډ په ډول دي. ټولو برخو نومونه د ورډ په ډول دي. نور موږ تاسو لومړی شروع دلته له فایل څخه کوو. فایل ته چې کله رالو، لومړی هم لرو. په هم کې موږ تاسو کولی شو هم نوی ډاکومنټ راخلاص کړو، او هم دلته موږ تاسو ورسره کولی شو کوم ډاکومنټونه چې مخکې موږ تاسو راخلاص کړي دي، له هغوی څخه استفاده وکړو. دا شیان ټول اصل کې باید په هیسټوري کې راښودل شوي وای، ځکه هیسټوري کې موږ تاسو دغه شیان باید وښیي چې موږ تاسو مخکې راخلاص کړي دي. خو خیر هیسټوري غیر فعاله ده او د هیسټوري پر ځای اوس موږ تاسو ته په هم کې ښودل کېږي. په نیو کې نوی ورک بوک راخلاصولی شو. په اوپن کې موږ تاسو کوم ورک بوک چې موږ تاسو مخکې ثبت کړی دی، اوس یې دوباره بیا راخلاصولی شو. په انفو کې موږ تاسو تنظیمات نور هم لرو. لومړی دلته پراپرټیز دی، کوم اړوند معلومات چې دي هغه تاسو ته ښودل کېږي. او په پروټیکټ کې موږ تاسو کولی شئ د کوډونو تنظیمات یې ترسره کړو. الویز اوپن ریډ اونلی، که چیرې انتخاب یوازې به لوستلو لپاره راخلاصېږي او د تغییراتو لپاره به نه وي. کوم څوک چې راخلاصېږي هغه ته به خبر ورکول کېږي دا یوازې د لوستلو لپاره دی. انکریپټډ پاسورډ دا هم هماغه د ورډ په ډول دی. که چیرې موږ تاسو پاسورډ ورکړو، نو بیا به تر هغه وخته خط نه راته ښودل کېږي تر څو پورې چې موږ تاسې پاسورډ بیرته نه وي ورکړی. پروټیکټ کرنټ شیټ دا له ورډ څخه جلا دی. موږ تاسو د اوسني شیټ ته کوډ ورکولی شو، انتخاب یې کړو، هر څومره کوډ چې مو غوښتي هغه ورکوي، همداسې وکړئ، کوم چې همداسې وکړئ شي. اوس دلته موږ تاسو که لیکنه کوو، نو په دې شیټ کې موږ تاسې هېڅ لیکنه نشو کولی. لیکنه یې لیدلی څوک کولی نه شو. ولې په نورو شیټو کې که زه غواړم چې لیکنه وکړم، نو دلته به هېڅ مشکل هم نه وي، او په ټولو شیټونو کې زه لیکنه ترسره کولی شم. یوازې همدغه یو شیټ اوس موږ تاسې کوډ ورته ورکړئ او کوډ مو کوئ. بیرته به راشو، دا به هېڅ ټیک مارک وي، دی به راته غیر فعال شي. که تاسو کوډ ورکړی بیا په عادي شکل سره غیر فعاله کېږي نه، بیا تاسو باید بیرته له سره هماغه کوډ ورکړئ تر څو پورې غیر فعاله شي. پروټیکټ ورک بوک سټرکچر کې موږ تاسو کولی شو سټرکچر یا ساختمان ته یې کوډ ورکړو. موږ تاسو به دا ورباندې انتخاب کړو. کله چې مو انتخاب کړئ، کوډ به ورته ولیکو او اوکې به وکړو. له اوکې وروسته اوس موږ تاسو ته پر شیټ باندې راسته کلیک کوو، نو انسرټ شیټ د شیټ اضافه کول دغه بند شو، ډیلیټ بند شو، نمبر بدلول بند شو، کاپي کول یې بند شو، همداسې پټول او ښکاره کول یې بند شو، چې دا هغه عمومي تنظیمات دي د شیټ چې دا موږ تاسو ته ټوله بند شي. او که موږ غوښتل چې بیرته ایسته کړي، بیا هماغه انفو ته راځو او کوم ځای چې موږ کوډ ورکړی وو هغه له منځه وړو تر څو پورې راته غیر فعاله شي. اوس چې کله زه دلته راسته کلیک وکړم، نو ټول شیان بیرته فعاله شوي دي په خپل عادي حالت باندې. ریسټریکټ اکسس کې موږ تاسو کولی شو د خاصو یوزرانو هغه لاسرسی ورباندې بند کړو، خو دا اوس موږ تاسو نشو کولی، ځکه زما کمپیوټر کې دا شی کار نه کوي. نه پوهېږم چې ستاسو کمپیوټرونو کې به کار وکړي، یا په زموږ کمپیوټر کې کار نه کوي، نو نه شم درته عملي کولی. ارټ ډیجیټل سیګنیچر دی، دلته موږ تاسو کولی شو د امضا خدمات ورته را ډاونلوډ کړو، ورته اضافه یې کړو تر څو پورې د امضا خدمات بیا شتون ولري. مارک د فایل کې د پای ټکی ورته ږدو او هغه مقابل شخص چې څوک یې راخلاصوي هغه به دې پوهوي چې زموږ ستاسې دا ډاکومنټ چې دی یا دا ورک بوک چې ده دا نور پای ته رسېدلی دی او نور تغییراتو ته ضرورت نه لري. چیک بار ایشو د ځینو شیانو لپاره موږ تاسو چیک کولی شو. انسپیکټ ډاکومنټ کې موږ تاسو تغییرات کتلی شو. دا به راخلاص کړو. کله چې مو راخلاص کړئ، نو لومړی دا باید ثبت شوی اوسېږي، چې سیو کوم تر څو پورې ثبت شي. اوس انسپیکټ ډاکومنټ کې دا کوم شیان چې تاسو ټیک مارک شوي وینئ، د دغو په اړه باندې موږ تاسې معلومات کتلی شو. دا انسپیکټ ورباندې کلیک کړو تر څو پورې موږ تاسو ته معلومات وښیي. نو موږ تاسو ته اوس وایي چې زموږ معلومات یوازې په کومه برخه کې راغلي دي، د پراپرټیز په برخه کې راغلي دي او په نورو برخو کې معلومات نه دي راغلي. داسې به تر پایه وګورو، نورې ټولې برخې پر خپل حال پاتې دي، یوازې دې برخه کې تغییرات راغلي دي. زه به دا ریموو کړم تر څو همدغه تغییرات هم له منځه ولاړ شي. اوس ټولې برخې بېرته صحیح شوې، څنګه چې ما ثبت کړی و اول وارې په هماغه ډول باندې شوې.
ټیک اکسیسیبلیټي کې بیا موږ تاسو ته ځینې هغه شیان چې موږ تاسو نه یو فکر شوي هغه راپه ګوته کوي راښیي چې دا ځای دې مشکل ده. اوس موږ تاسو ته دلته په ګوته کړي دي چې ستا د شیټونو نومونه چې دي دا په عادي شکل پر شیټ 1 او پر شیټ 2 پراته دي. دا باید ته تغیر کړې د خپل جدولونو مطابق نومونه ورته ورکړې. نو دلته موږ تاسو راځو رینیم ورباندې کلیک کوو. رینیم چې موږ کلیک کړو زه ورته وایم چې دا د شنبې د ورځې شي. نو کله چې مې دلته ورته ولیکل دا د شنبې د ورځې شي نور دا صحیح شو. اوس موږ تاسو هغه شیټ کومه غلطي چې هغه له منځه ولاړ راته وایي چې ستا شیټونه 2 دانې لا پاتې دي پر خپل حال نور نه دي پاته. نو داسې اکثره شیان چې موږ تاسو نه یو فکر شوي هغه راته په ګوته کوي چې دې ځای کې مشکل شته یا نشته. چیک کیپیبلیټي کې ظرفیت راته ګوري چې دا په نورو کومو اکسلونو کې راخلاصېدای شي. نو اوس په دې اکسل کې زه کوم جدولونه جوړوم هغه نه په 2019 ماډل کې راخلاصېدای شي، نه په 14 کې، نه په 13 کې او نه تر دې 21 پورته یوازې په همدغه 21 ماډل کې صحیح راخلاصېږي. نورو کې راخلاصېږي داسې نه دی چې مطلق نه راخلاصېږي، ولې که راخلاص شي ځینې تغیرات موجود دي، ځینې تغیرات چې ته نه غواړې هغه تغیرات به پکښې کې راغلي. منیج ورکبوک کې موږ تاسو کولی شو ورکبوکونه چې موږ تاسو ځینې وتلي یو ثبت کړي مونږ هغه دلته وګورو. نو تاسو به راسئ دغه براوزر دا ورباندې کلیک کړئ. دلته که ته چېرې داسې ورکبوکونه لرئ چې ته ځینې وتلی یې ثبت کړي دي نه یي ډونټ سیو دې ورته انتخاب کړی هغه به ټول تاته په دې ځای کې ښودل کېږي. براوز ویو اپشن دی. براوز ویو اپشن د دې لپاره دی چې کله موږ تاسو د خپل کوم ایکسل پروګرام چې دی یا د ایکسل کې موږ کوم ورکبوک جوړ کړی دی دا موږ تاسو انټرنیټ ته ورکوو او په براوزرو کې څوک راخلاصي نه هغوی ته دې کوم څه وښودل شي. نو تاسو راشئ دا راخلاص کړئ. لومړی خو انټایر ورکبوک انتخاب د ټول ورکبوک به ویني چې هر څه کې پکښې کې که شیټ چیرې انتخاب یې اوس هر شیټ چې تا انتخاب کړی دی هغه شیټ به ویني او هغه شیټونه چې نه دي انتخاب هغه شیټونه به بیا نه څرېدل. که چیرې آیټمز ته راسئ په آیټم کې به بیا تاته د جدولونو نومونه ذکر شوي نو هر جدول چې تا ټیک مارک کړي هغه بیا په انټرنیټ کې ورته ښکارېږي او که تا نه کوي ټیک مارک هغه بیا نه ورته ښکارېږي. نو ملګرو ویډیو پر همدې ځای باندې پای ته رسوو. تر بیا بلې ویډیو هم پر خدای سپارم ښې چارې.